په ګلوان سیمه کې د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ له شخړې وروسته اوس دواړو هیوادونو خپل ځواکونه نیم کیلومتر شاته کړي دي. د ځواکونو شاته کولو پریکړه د هند امنیتي چارواکو سلاکار اجیت دوال او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي ترمنځ له خبراتو وروسته وشوه. د جون په 15مه د ګلوان په سیمه کې د دواړو غاړو ترمنځ په شخړه کې 10 هندي پوځیان ووژل شول او له 80 ډیر ټپیان شول. امنیتي څېړونکي د چین د دې پریکړې په اړه شکمن دي. هندوستان کی فوج نے کہا ہے کہ چائنا نے د هند پوځ وایي چې چین له دریو برخو د ځواکونو شاته کول پیل کړي او 1 یا 2 کیلومتره شاته تللي، خو موږ ته پکار ده چې د ډرون له لارې وڅارو چې رښتیا یې ځواکونه شاته کړي که نه. په هغوی باور کول د هند لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. بلیو کرنا هندوستان کے لیے گھاتک ہو سکتا ہے. د هند رسنۍ دا ګام د حکومت یوه لویه لاسته راوړنه بولي، خو مخالفین وایي چې حکومت دې دا خبره روښانه کړي چې د چین پوځ د هند څومره سیمه لاندې کړې ده. لومړی وزیر باید راشي او باید د ټولې سیمې په اړه خلکو ته ووایي چې دومره کیلومتره دننه راغلي او زموږ پوځ تر دې ځایه شاته کړي او اوس څو کیلومتره لرې دي. په ګلوان دره کې د دواړو غاړو لخوا د ځواکونو شاته کول ښایي په پوله شخړه ختمه کړي، خو بې باوري هم ډیره ده. چین په همدې پوله خورا ډیر ځواکونه ځای په ځای کړي او هند هم په لداخ سیمه کې هر ډول شخړې ته چمتووالی نیولی دی. تیره میاشت چې په پوله کومه شخړه رامنځته شوه، اغیز به ډیر وخت پاتې وي.